د خوست ملي رادیو ټلویزیون درنلیدونکو قدرمن اوریدونکو سلامونه جوړ په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ بایاست. درنلیدونکو قدرمن اوریدونکو د کرنې مالدارۍ خپرونه تاسو ګورئ او اورئ. درنلیدونکو دا ځل خپرونه د خوست ولایت اړوند د تڼۍ ولسوالۍ د ژۍ کلي سیمه ده. د فقیرآباد کلي په نوم سره یادېږي. دغه سیمه دلته یو ورور په خپل شخصي لګښت باندې دلته باغچې باغونه جوړ کړي دي او زراعت په برخه کې ډیر خورا زیات کار کړی دی. او لیوی خو دغه سیمه ورسره تاسو چې ګورئ سرته بګراوند کې به تاسو ته ښکاري ډیره ښایسته سرسبزه تر و تازه ښکاري. او له بلې خوا له همدغې بوټو څخه دوی هم اوس عایدات هم لاسته راوړي. خپل ورځنۍ چارې د کور اقتصادي مشکل هم له دې طریقه حل کوي. نو ورسره خبرې کوو چې څنګه دې کار ته یې مخه کړه او څنګه وهڅېده او څنګه یې وغوښتل چې دغه کار مخ په وړاندې بوځي. نو په همدې ورسره خبرې کوو. خپرونه کې ورور درته هرکلی وایو، نوم ورته ووایي، بیا به د خپلو چارو مصروفیتونو په اړه خبرې کوو. مننه. نوم مې عطاالله خان دی او مو مخکې په سعودي عرب کې د کور کړل. بیا نه چې کله رولم ته مې ویزا ختمه کړه او سوچ مې وکړ چې په داسې کې یو چمان یوه نقشه داسې جوړه کړم د وطن دپاره یا زون دپاره چې د ځي خویاس پیدا کړو. بیا مې دلته چې ویزا ختمه کړه رولم د نقشې د چمنند مې شروع وکړه. هغه نه بعد چې داسې ماشومون وي او مکتبې ته ځي پانتونونه یې هغه بعد د رسمیات نه رسول ته مسره لګیا وي اوس چمن کې مسره کور کو او په دا وجه مو په خپل شاوق د کور شروع کړی دی. کمې اوس د کار تر کوم بری رسیدلی دی؟ له هغې وخته چې تا پیل کړی دی اوس د کار کوم ځای ته رسیدلی دی او خپل کار د څنګه دی ورنه خوښې؟ بس الحمدلله کور نه دانه خواخ یم چې خپل برخه متعهده پولیس تزریمی کې مشمون چې مسلط نوستوي او مقصد دې پورې یو څنګه کاروبار پیدا دی نه ری کلی د پورې کیم خلک جنکیر سي راسه او دلته تعلیم د پورې یا سبا کې یا مقصد کې تبینه کسي هغه مسلط دبدازي کې نوستوي او دې الحمدلله دې شپږ لکه او تل کې پیرا داسې اوایدا متدریمی یو مسم دا پیوس پر لیکه متبیر درېمی ان ته خپل ویني چې مقصد زمکه کام دو او دې ان شاء الله موږ پر ډیر ورسي. د برخه کې تاسو سره د کرنې مالدارۍ مسؤلینو یا نور مؤسساتو د زراعت تاسو د کرنې د لا بهبود بهتر کول لپاره سمرسته همکاري کړې دي چې نه د موږ د پر نه داسې کې مرسته نه دي کړې چې متپوجديږي. مقصد خپل تخمینه وروړل ټول لپاره اصلاح شوی تخمونه د بوټو د لپاره د ناروغي درو درمل په دې برخه کې نه په دې باب کې نه چا مسره کومه کړه د خپل تخمینه په خبر نه غوړم اسلام آباد نه غوړم ایران نه غوړم عادل تخپل زغلی کومه بیا چې کله ستر شي بیا بزرته وبسم. مننه کوو خپل چارو کې لا موافق اوسئ. په همدې هیله چې نور خلک هم داسې وهڅېږي داسې کارونو ته مخه کړي. تاسو په خارج کې په نورو ممالکو کې داسې څه د زراعت په برخه کې پرمختګونه نوښتونه چې لیدلي دي هغه تجربې هغه مو دلته تاسو په خپل سیمه وطن کلي کې تاسو پیاده کوئ. همدغه ده چې نتیجه یې ښه ده، ثمره یې ښه ده. نو داسې بزګران او زموږ تاسو وطنوال په بهرنۍ هیوادونو کې هغه نوښتونه په بېلابېلو برخو کې هغه تجربې د خپلو خلکو سره خپلو سیمهوالو سره شریکې کړي، دلته را انتقال کړي. نو امید شته ده چې زموږ تاسو به یو څه اقتصادي ستونزې راکمې شوي وي ان شاء الله. مخپله دغه اراده وه چې که مخپله څه واسطو کو تکا ډېر وای ان شاء الله داسې نقشې مې په خیس ولایت کې چولې وای چې هغه به خلک په امریکا کې نه ولري. مخپله د وکړ سره کور کړ پیر په سعودي عرب کې ا د سعودي بادشاه ورېرو یګي دا کپنای و مقصد دا امکانات مت ضرور دی زه غوښتنه کوم حال ته مت نه ملويږي. مقصد دا شتانه کچېرا امکانات مت ملاو شي د پرکینه د بزاس جوړ کوم چې او ډیره دنیا کانه وي. په همدې هیله چې تاسو لپاره ښه امکانات برابر شي. د څوکا غاوري مسؤلین همداشان د زراعت اړوند مؤسسات چې په دې برخه کې بزګرانو مالدارانو سره همکاري کوي. هیله ده د بزګرانو او
صحیح طریقه په صحیح معنا سره لاسنیوی وشي نو تمه ده چې زموږ تاسو زراعت به لا هم وغوړېږي لا پرمختیا به وکړي. بالکل دا بیا حقیقت دی دا خبره صحیح ده کوم مو خبره مخکې ته وکړه چې څه امکانات وای تقریبا په داسې کې مو سره 15 نه سل کسونه پر لګیا وای او چې کوم امکانات نه مو بوسیدو نه حکومت نه سملويږي او دې وجه نه بیا سکور ډېر په مخنشم بوای دی نه له مننه کوو ښه چارې خپل چارو مصروفیتونو کې بریالي اوسئ. بس ژوندای دا چې څنګه تکلیف کړای دا ډېر بخښنه غوړي او دا ګرمي کې سره غولي دی. مننه ډېر مننه.